هغه مونږ ته آیت الکرسی نه چار دیوالی جوړه کړه جی آیت الکرسی چې ولولې داسې چفکې واچوي تر سهاره پورې به در باندې څوک ګولۍ ډزم نشي اثر نه کوي د خلقو توجه یې کم خوا واړوله زما په خبره پوهېږې هغه آیت چې الله رالېږلی و د خپل پهچان دپاره چې دا ولوله دې کې غور وکړه ما وپېژنه زه الحی یم القیوم یم لا تأخذه سنة ولا نوم یم له ما في السماوات وما في الأرض یم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا ذات یم ومې پېژنه ملا راغې خلقو ته ووي چې دا دې په ځان چوف که تر سهاره پورې به هېڅ نه وي توجه بل خوا واوښته چې کم سړی وایي چې چار دیوالي ده هغه خلک مني او کم سړی چې وایي چې دا چار دیوالي نه ده دا د رب د معرفت پته ده وایي دا خراب شوی دی دا څه شی شوی دی دا خراب شوی دی دا مولا خراب شوی دی گمراه دی جی چار دیوالی ته لږه رستو جوړه که زم د دې قایل یمه منکر مې ونه ګڼې خو لا غونې نمبر وله رستو ورکه آیت الکرسی چار دیوالی نه ده کچره دا چار دیوالی وی د بدر په میدان کې د احد په میدان کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګری نه شهیدان کېده غاښونه به یې نه ماتېده او توری سره به ډال نه راغستو ولې چې کله آیت الکرسی سره سړی مخکې دی آیت الکرسی چار دیوالی ته تاو ده د چا توره پې اثر کوي جواب وراکړه بهر سړي سره توره ده دلته زه دیوال نه دی خو یم اثر کوي هلکه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې څومره ملګري شهیدان شول اویا کسان آیت الکرسی چرته وه یاده یې نه وه د دې مقصد دا نه دی اے خلق الله وپېژنه دې آیت الکرسی په ذریعه باندې رب وپېژنه کوڅه معلومه کا دربار معلوم کا چې رب چرته ملاویږي د رب کلام وپېژنه چې رب خبرې څنګه دي د خپلې ښځې خبرې پېژنې ته په موبایل او ټیلیفون باندې د لور آواز پیژنې د معشوقي خو خود پیژنې چټینګ کې لیکلو په طرزم پوهېږې چې دا چټ خو زما د محبوبې چټ دی ته د رب کلام په کلامونو کې څنګه نه پیژنې تا د رب آواز ولې نه دی پیژندلی ځکه چې آیت الکرسی دی چار دیوالي ګرځولې ده د پهچان ذریعه دی نه ده ګرځولې آیت الکرسی ولولا رب وپېژنه کله دې چې د رب در معلوم کو ودې پیژنده بیا ورشه ورسره راز نیاز وکړه چمچگیری وکا هغه چمچا چې ډیلیډرانو پسې لګئ هغه چمچا چې افسرانو پسې لګئ هغه خوشامدي چې دنیا کې لویو خلقو ته کوئ دا خوشامدي عبادت دی دا مکوا دا خوشامدي و چمچا چاته ولګوا چاته ولګوا ایاک نعبد یا الله صرف ستا چمچگیری کو د دې دا معنی ده یا اللہ صرف تا چاپلوسی کو دے دا معنی دا یا اللہ صرف تا تجیجی کو دے دا معنی دا رب صرف تا تخت کیگو دے دا معنی دا وہ دے پہ جند زید معلوم کو کوشش ہوکا پالش ہو لگوا چمچگیری ہوکا صفتنے ہوکا جی تو دیر لوئے تو نہ لوئے نشتا تو دیر عظیم یہ تو رب یہ تو رحیم یہ تو رحمان یہ تو رؤوف یہ تو کریم یہ پالشونه دی لګوا ها دا ټول پالش څه شی صفت د الله کوا لکه څنګه چې د غټایټو صفت کوي الله دې تاسو ژوندي لري یاره چې تاسو نه وې کنه پلانې چې نو یاره چې توحید نو چې ته نه وې چې راغلی بس چې د وطن در باندې دا صفتونه د چاو کا کلام والا په زور وای دا صفتونه د چاو کا هغه دې دوست شو هغه دې ملګری شو هغه در ناراضي شو نو توره د چا په طاقت چلیږي
جواب را کوي دس د چا په قدرت زی نخه د چا په طاقت لګي بیا به هغه رب تا نه خود به خود ګولې غړی توری بدنه غړی غله بدنه غړی د خلکو افکار باړی یو سړی به روان وي ستا وجلو ته رب به د هغه زړه واړوي ان قلوب بني آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء لار کې به ورته ټلیفون وشي چې مور دې زنکدن دی د ټکه بستون شي ته به دې پاتې شي چار دیوالي څوک دی محافظ څوک دی لږ په زور ووایه هر سړی ووایه چې څوک یې منې هغه ووایه چار دیوالي او تحفظ والا څوک دی آیت الکرسی نه ده د آیت الکرسی مالک دی آیت الکرسی څه نشي کوي تش الفاظ دي که چېرې تر څو